سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ. په دې ویډیو کې غواړم د نیو ټراول بان یا هم امریکا ته د راتګ پر بندیز باندې خبرې وکړم. لکه څنګه چې تاسو ټول خبر یاست، د جون په 4مه نیټه د امریکا رئیس جمهور یو نوی فرمان صادر کړ چې دغه فرمان په اساس د 12 هیوادونو په اتباعو باندې امریکا ته پر راتګ باندې په مکمل ډول بندیز ولګاوه او د نورو هیوادونو په اتباعو باندې په جزئی ډول بندیز ولګاوه. بدبختانه افغانستان چې د دغه 12 هیوادونو په سر کې راځي چې په مکمل ډول پرې بند لګول شوی ده، خو ځینې کسان او ځینې کیسونه تر استثنا دي. اوس راځو چې کومو کسانو باندې دغه د سفر بندیز اغیز نه لري. اول هغه کسان چې د امریکا گرین کارت لري. که چیرته تاسو افغان یاست او د امریکا گرین کارت لري نو د سفر بندیز پر تاسو کوم اثر نه لري. دویم هغه کسان چې د ایس ای وی کیسونه لري. که چیرته تاسو د ایس ای وی کیس لري او د تاسو د ایس ای وی کیس اپروف سی او د دې طریقه امریکا ته راځي نو د سفر بندیز پر تاسو هم کوم اغیزه نه لري. دریم هغه کسان چې د امریکا سیټیزن دي، خپل میرمنې یا خپل خاوند یا خپل مور و پلار یا هم خپل بچانو د چې عمرونه له 1 کالو څخه ټیټ وي درخواست کړی وي او غوی خپل ویزې ترلاسه کړي او راسي نو پر هغو باندې کوم بندیز نشته. او څلورم هغه کسان چې ورزشکاران وي یا په سپورتي غونډو کې برخه اخلي نو په هغو باندې کوم بندیز نشته. هغوی کولی شي چې ویزو ته اپلای وکړي او امریکا ته راسي. او پنځم ډیپلوماټان، پر ډیپلوماټانو باندې کوم بندیز نشته، کولی شي چې ویزې ترلاسه کړي او امریکا ته راسي. اوس راځو ستاسو پوښتنو ته. ډیرو کسانو پوښتنې کړي دي P1 او P2 په اړه. په دغه بیانات کې خو تر اوسه پورې د P1 او P2 په اړه باندې هیڅ ذکر نه ده شوی، خو له دې نه مخکې چې ټرمپ کوم فرمان جاری کړی او په هغې کې د P1 او P2 او نور ریفیوجي کیسونه چې یا مهاجرتي کیسونه چې وه هغه یې ځنډولي دي پکې، خو هغه په دغه ټراول بان لیست کې نه دي ذکر شوي. او ځینو نورو بیا پوښتنه کړې وه چې هیومانیټیریم پرول یا بشردوستانه کیسونه آیا هغه هم بند شو که نه. نو ډېره ښه پوښتنه ده. په دې فرمان کې د هیومانیټیریم پرول په اړه باندې هیڅ ذکر نه ده شوی، نو له دې نه معلومیږي چې هیومانیټیریم پرول باندې کومه اغیزه نه لري. نو امید ده چې ستاسو پوښتنې ځواب شوي وي او که چیرته نورې پوښتنې لرئ یا سوالونه لرئ نو کولی شئ د کمنټ سیکشن کې خپلې پوښتنې ولیکئ، نو انشاءالله موږ به بیرته درته ځواب درکړو. او که چیرته تاسو کیسونه لرئ او مرستې ته ضرورت لرئ نو کولی شئ زموږ له دفتر سره په مستقیم ډول په 510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. ښې چارې ولرئ.